السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرته د خوب مخکې کم اعمال زموږ دپاره سنت دي چې څوک اراده د خوب لري چې وایي زه بیده شمه کم اعمال باید وکړي. باید د لوښي پټ کړي، هغه لوښ کې چې اوبه یا د خوراک شیان وي هغه پټ کړي، ځکه د هغه لوښي سر چې لڅ وي هغه ته بیا شیطان ورځي، شیطان حصه کې اخلي. او دروازې یې بندې کړول سي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې چې د کور دروازې د خونې دروازې بندوئ د الله په نامه یې بنده کړئ، بسم الله الرحمن الرحیم دروازه را بنده کړئ. هغه بندې دروازې ته بیا شیطان نسي ورننوتلی. او چراغان مړه کړئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چراغان مړه کړئ. او هغه سکروټې مړې کړئ. پخوا خو به غریان ول د اور پاکې به سکروټې پرتې ولې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي مړې یې کړي، اوبه ورباندې واچوي، یا مثلا هغه اور داسې وخت بل کړي چې پرېوتلو وخت هم سکروټې سړې سي. داسې دا خطره ده چې یو شی وورځي نو وانخلي. او دغه رنګه مخکې تر پرېوتلو باید سړی په وصیتنامه کې وګوري. پخواني خدای نه وه لکه اوس موږ چې د دنیا زامن یو، شپه او ورځ مو د دنیا شغل دی، د هغو د قبر شغل و، د هغو د آخرت شغل و. وصیت پې لیکلي و، هر ماښام چې به پرېوتې وصیتنامه به یې وکتله، که به یو نوې پېښه سوې وه مثلا د یو چا پور ورباندې یا پر چا باندې هغه به یې کې ولیکئ. اوس خو د علماو څخه پوښتنه وکړي ورته وصیتنامه لري که نه لري، نه بې لري. او چې پرېوځي باید په راسته اړخ باندې پرېوځي، قبلې ته مخامخ پرېوځي، او راسته لاس تر بارخو لاندې کې پرېوځي، او دغه کلمات یې ووایاست. لکه حفصه رضی الله عنها مبارکه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به پرېوتې په راسته اړخ به و، راسته لاس به یې تر دا راسته بارخو لاندې کړي، بیا به یې دغه کلمات درې وارې ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ای بارې خدایه قني وساته ما عذابک ستا د عذاب څخه یومه په هغه ورځ کې تبعث عبادک چې تا خپل بندګان راپاڅوې. او دغه رنګه دغه بله دعا مستحب د سنت ته چې سړی بدېږي باید دغه دعا ووایي: باسمک ربي وضعت جنبي، ستا په نامه سره مې ربه اړخ کښېښوی بدېږم، بک ارفعه بېرته ستا په نامه باندې بیا راپورته کوم. ان امسکت نفسي فرحمها، که دې زما نفس در وغوښتی مړ دې کړم رحم ورباندې وکړه. وین ارسلتها، که دې بیرته دنیا ته راواستولمه فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، داسې وساته لکه څنګه چې تا خپل نیک بندګان ساتې. او دغه رنګه توبه سنت ته چې سړی بدېږي باید توبه وکړي. وایي هر وخت توبه لازم ده، د هرې ګناه څخه توبه لازم ده، خو په حالت د پروت کې باید سړی توبه وکړي. ځکه د سورة زمر په 42 آیات کې الله جل جلاله راته وایي: بسم الله الرحمن الرحیم الله یتوفى الانفس حین موتها. الله جل جلاله نفسونه وژني په وخت کې د خوب د دی. ډېر انسانان داسې ښه مجلس په کوټه کې وکړي چې راسي سر ته یې ښه میوه پرته وي هغه وخوري، سهار چې یې معاینه راپورته کوي ښوري وایي راکښېنه راکښېنه، دی هغه له دنیا څخه تللی. محترمینو مرګ در په یاد کوي، د مرګ څه نجات نسته. او دغه رنګه مخکې تر خوب اودس کول سنت دي، پر اوداسه باندې پرېوځي او پر ذکر و په اذکارو باندې پرېوځي. زموږ د خلبه د مرغه فیسبوک او یوټوب په لاس کې پرېوتلي، ټلیفون یې پر سینه باندې پروت وي، دی جیم بیده سوی. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. دا هغه ټول څه دي چې کافرانو ټکنالوژي راویستله چې مسلمانان کافران کړي، مسلمانان د شیطان ملګري کړي، مسلمانان د الله جل جلاله له ذکره وباسي.
مزید بسطامي رحمت الله علیه مبارک خوب لیدی په خوب کې د جنت حورې ولیدلې. حورې هغه صفتونه لري چې دنیا ته راسي پر مخ د مځکې به په هوش کې څوک نسي پاته، ټول به بېهوشه سي. له ډېره خوند هغه خوب کې دومره خوند، دومره ښایست، دومره حسن پروت دی. مزید بسطامي رحمت الله علیه ما چې په خوب ولیدلې 3 ورځې مې په دې کې سوچ فکر بند و. 3 ورځې بعد بیا په خوب ولیدلې. هغه حور ورته ویل چې موږ ته ګوره، موږ خو بشارت یو، الله جل جلاله په دنیا کې درښکاره کړي. ده په جواب کې ورته ویل انکن شواغل من ذکر الله تعالی، تاسې ما د الله له ذکره مشغوله کوئ، بیا به په جنت کې ملاقات سره کوو. پخوانو حورو ته نه کتل په خوب کې. زموږ نن موبایلونه په لاس کې دي، الله له ذکر مشغول یو. که ښځې دي که نارینه دي، دغه غټ موبایلونه یو فتنه راووتله، افت راووتی. موسوعة الفقهیه او دغه رنګه باید قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل الله شریف په دغه صورتونو وویل سي، پر لاس باندې چوک کړول سي، هغه بیا لاسو باندې ټول بدن مسح کړول سي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به پرېوتی هغه به دغه صورتونه ویل، پر لاسو به چوکل، بیا به ټول بدن په مسح کوي. موسوعة الفقهیه صفحه 13 مباحث النوم، جلد نمبر 42. نو انشاءالله الرحمن هغه سنتیات چې وروسته له خوبه دي هغه به په بعد کې درته ذکر کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.